افغاني غالۍ د ترکیې 2026 کال د موتیکس نړیوال نندارتون کې د 19 ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لومړی مقام خپل کړی دی. دغه درې ورځنی نړیوال نندارتون د غالیو د صنعت له مهمو نړیوالو نندارتونونو شمیرل کیږي چې پکې د افغانستان شپږو سوداګرو خپلې افغاني غالۍ نندارې ته وړاندې کړې وې. قالین افغانستان الحمدلله از سالیان متمادی در جهان یک صنعت شناخته شده است. الحمدلله تا امروز هم چند وقت پیش یک نمایشگاه جهانی در قزاقستان بوده، اونجا هم مقام اول گرفته قالین افغانستان و 2 روز پیش هم جریان داره در ترکیه یک نمایشگاه جهانی است، در او هم الحمدلله که قالین افغانستان مقام اول گرفته. بلخوا د شمال زون غالوی اتحادیې مسؤلین وایي دا مهال افغاني غالۍ د نړۍ شاوخوا 15 هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ټول هیواد څخه څه باندې 15 لکه متر مربع غالۍ او لیمڅي د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ بندرونو له لارې بېلابېلو هیوادونو ته صادرې شوي چې دغه شمیر د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. یکی هم صادرات ما 90-95% قبلا به پاکستان بود. الحمدلله رای بدیل پیدا کردیم. امروز الحمدلله افغانستان به بیش از 35 کشور جهان صادرات داره به شمول اروپا و امریکا. الحمدلله نسبت به سال گذشته 10% یا 10% افزایش صادرات داریم الحمدلله. و بیشترین صادرات ما هم از بنادر حیرتان و آقینه و اسلام خلا و از مترفه صادرات داریم. ورته مهال مزار شریف ښار کې د وطنوي غالیو پلورونکي وایي دی وروستیو کې په افغاني غالیو د نړیوالو بازارونو باور زیات شوی چې دغه چارې له هیواده د غالیو پر صادراتو مثبت اغیز کړی دی. سوداګر زیاتوي چې په نړیوالو نندارتونونو کې د افغاني غالیو بریاوې نه یوازې د هیواد دودیز صنعت ته وده ورکوي بلکې د کارموندنې، صادراتو او د افغانستان د اقتصادي پیژندنې لپاره هم مهم ارزښت لري. بتوانیم رقابت‌های سالم باز همسایه هم جوار خود تولید داره، مثل از قبیل ایران از حالا پاکستان در سه قالین تقریبا بابت تولید گذاشته. یه البته افتخارات افغانا بود که اونجا رفتن این کار به اونا یاد دادن. ما بتونیم رقابت های سالم داشته باشیم. یه قالین بهترین صنف تجارتی هست. فروشات نسبت به 4 سال پیش نسبت به سالهای 1400 فضل خدا خوب است. این قانون ما راه پیدا کرده به مملکت‌های بیرونی، به اروپا، امریکا، ترکیه، این طرف‌های آسیا فضل خدا راه پیدا کرده خوب است. فروشات بد نیست. په همدې حال کې د بلخ صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي دغه ولایت کې د غالیو صنعت ورځ تر بلې وده کوي. مسؤلین زیاتوي وړاندې له دې وطني غالۍ د مینځلو او پروسس لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللی، خو اوس مزار شریف کې شاوخوا 10 کارخونې جوړې شوي چې غالۍ پکې تر پروسس او بسته‌بندۍ وروسته صادریږي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست په همغږي له زیربطو ادارو سره هڅه کوي چې د غالیو صادروونکو ته لازمې اسانتیاوې، شفاف میکانیزمونه او اداري همکاري برابر کړي تر څو شته ستونزې په تدریجي ډول حل او د هیواد ملي تولیدات لا زیات نړیوالو بازارونو ته ورسیږي. د قاچاقو توکو مخنیوي او د وارداتو د محصول او توازن په هکله لازمي میکانیزمونه عملي شوي دي. د خپرو شویو معلوماتو له مخې د غالیو صنعت په افغانستان کې شاوخوا 2000 کاله تاریخي مخینه لري او دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1 میلیون کسان د غالیو په اوبدلو، پروسس او سوداګرۍ بوخت دي. امان الله عادل، حریت رادیو، مزار شریف.